د میټافورس په اړه زما تحلیل دا دی، میټافورس ډېره ګټه، سمه ګټه، روانه ګټه او نه درېدونکې ګټه ورکوي، او شاید میټافورس وخت هم ډېر زیات وي، ژر نه وتښتېږي، ځکه چې د میټافورس سټرکچر همداسې دی. د میټافورس سټرکچر باندې نن سر د خلاصوم. د بېلګې په ډول میټافورس چې کله تاسو پانګونه کوئ، غواړئ په میټافورس کې ګټه وکړئ، نو د هغه دپاره اول به ته خپل $10 جمع کوې. په میټافورس کې $15 $10 هر څو لیولونه شته. دلته د بېلګې په ډول ته $10 تا جمع کړل، اوس غواړې چې ګټه وکړې، نو د دې دپاره ته باید یو سایکل پوره کړې، او یو سایکل په 6 کسانو راوستلو باندې پوره کېږي. 6 کسان و میټافورس ته نور راوله، ته 6 کسان و میټافورس ته راولې، تا و میټافورس ته $70 جمع کړل. میټافورس د مسټر لاډو دی. مسټر لاډو دغه 6م پروجیکټ دی میټافورس. اول پروجیکټ یې فورسیج په نامه و. په دغه وروسته دغه په اړه بیا وروسته خبرې وکړو. تا چې کله یو بېلګې په ډول میټافورس زما دی، ته چې کله زما دپاره کار وکړې، میټافورس ته رالې، $10 دې جمع کړل، ستا $10 خو زما سوه. 6 کسان نور سره راوله، هغه هم $10 جمع کړي، زما سره $70 سوه. هغه ستا $10 خو لاړه، هغه زه هغه چاته ورکوم چې ته راوستلې. دغه تا چې کوم 6 کسان راوستلي دي $70 موږ د دا سړي څخه ترلاسه کړل. په دې کې د 3 نفرو پیسې $10 موږ ته درکړو، د 2 نفرو پیسې ستا اپلاین ته ورکړو، او د 1 نفر پیسې د ریسایکل په نامه باندې زه اخلم. په دیواله باندې دغه عکس چې تاسو وینئ، په دې کې په واضح بڼه لیکل شوي دي چې دا ته او دا لاندې 2 چې کوم خلک تا راغوښتي دي، د دې 2 ګټه ستا اپلاین ته ورځي، او دغه 3 نفرو ګټه تا ته درځي، او پاتې شو د 1 نفر ګټه د ریسایکل په نامه میټافورس ته پاتې کېږي. نو میټافورس چې سیسټم دا رقم دی، نو میټافورس مسټر لاډو بیا هېڅ اړتیا نه لري چې وتښتېږي. مثلا تا چې کوم 6 کسان راوستلي دي، هغه 6 کسان ما څخه ګټه نه غواړي، هغه ما څخه پر دغه $10 باندې د میاشتې، د هفتې یا د کال ګټه نه غواړي، هغه ما څخه د هغه $10 چې دوی جمع کړي دا هم نه غواړي. که چیرې هغه 6 کسان غواړي چې پیسې ترلاسه کړي، نو باید ما ته نور $70 راکړي. په $70 کې زه 10 درته ورکوم، 20 و اپلاین ته ورکوم، او 10 زه اخلم. بس سیسټم همدا رقم دی. که غواړئ چې د میټافورس کې $15 پیکیج دی، 6 نفر راوله، $10 د میټافورس سره جمع شوه، 6 نفر تا جمع کړل، نو تا یو سایکل پوره کړي، د دې په انعام کې تا ته $15 درکول کېږي، یعنې د 3 کسانو پیسې، د 2 کسانو پیسې ستا و اپلاین ته ځي، او د 1 کس پیسې $15 د ریسایکل په نامه میټافورس پاتې کېږي. د میټافورس دا رقم ګټه ده. $70 راوړه، $10 یوسه، $70 راوړه، $10 یوسه، 10 ته یوسه، 20 به هغه ستا اپلاین ته ورکړو، 10 به ماته پاتې کېږي. نو مسټر لاډو د سمارټ کنټریکټ په ذریعه باندې، د سمارټ کنټریکټ په زور باندې دغسې ویبسایټ جوړ کړی دی چې کله دغه 6 نفر راسي، دغه خپل پانګونو کې یو سایکل پرسي، اټومیټیک دغه تا ته خپلې پیسې درځي، ستا اپلاین ته ورځي، په بخښنې سره مسټر لاډو ته پاتې کېږي. مسټر لاډو به دا مهال یو ځای ارام ناست وي، یا به ټي وي ګوري، یا به ویده یا به خوراک کوي، خو دته ګټه روانه ده. لاډو دا رقم نه دی چې تا دا د سایکل پوره کړي، دته نوټیفیکیشن ورکړي چې د سایکل پوره کړي، بیا نو دی ورته ناست دی، د یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته ستا پیسې در ټرانسفر کړي، یا د ستا د اپلاین پیسې در ټرانسفر کړي. که چیر دا رقم ولی بیا د غلا د دوکې امکان و، ځکه چې شاید نه در واسي، ډېر خلکو ته نور راسي، په ویډرا کې شوز راولي، نیم ته پیسې ورکړي، نیم ته پیسې نه کړي، خو سیسټم یې دا رقم نه دی. د سمارټ کنټریکټ په زور کوډینګ په خپله دا رقم چلیږي چې سایکل پر کېدي، د 3 نفر د تا درځي، د 2 نفر د اپلاین ته ورځي، د 1 نفر د میټافورس پاتې کېږي. نو دغه سیسټم چې دی په دې کې هېڅ تولید نشته، یعنې په دې کې ته یو پروډکټ هم نه خرڅوي، نه پروډکټ خرڅول شته، نه بله کم ګټه شته، کیسه ټوله دا رقم ده. ته 6 نفره ما ته راول، د 3 دی ستا، د 2 دی د اپلاین دی، 1 دی زما. بس هر یو چې پیسې غواړي، هر یو چې غواړي د میټافورس پیسې وباسي، هر یو چې غواړي د میټافورس ګټه وکړي، د هغه دپاره دی باید ډېر پیسې راوړي او لږ پیسې وباسي. $100 راوړه، 500 ستا، 40 د اپلاین، 10 زما. د بېلګې په ډول $1000 راوړه، 500 ستا، 300 د اپلاین، 200 زما. په دې کې دا رقم نه دی چې اوس دا زه $1000 کې انویسټ کړم په میټافورس کې، د دې $1000 په سر باندې ما ته میټافورس ګټه نه راکوي، نه $1 راکوي، نه $10 راکوي، نه $100 راکوي، نه د میاشت راکوي، نه د کال راکوي، او نه هم د هغه $1000 راکوي. د دې لپاره چې زه $1000 بیرته د میټافورس څخه وګټم، زه باید $10,000 میټافورس ته راوړم، یعنې خلک خطا باسم، پوسټ وکړم فیسبوک کې چې راسي دا رقم یو ښه فرصت مې در پیدا کړی وي، خلک راسي، ډېر خلک راولم، په هغو باندې پانګونه وکړم، $10,000 میټافورس ته ورکړم. میټافورس بیا د خپل سمارټ کنټریکټ په زور په هغه $10,000 کې $15,000 ما ته راکوي، $3,000 هغه چا ته ورکوي چا چې زه راوستلی زما اپلاین ته ورکوي، $2,000 مسټر لاډو ته پاتې کېږي.
که چیرې زه غواړم چې خپل $1000 وګټم د دې دپاره زه باید میټافورس ته د نورو خلکو څخه چې زما ملګري دي زما ته راغلي زما د فیسبوک په پوسټ باندې راغلي د هغو څخه $10,000 راغلا کړم و لاډو ته یې ورکړم لاډو په هغه کې ما ته خپله برخه راکړي $15,000 $3,000 افلاین ته ورکړي 2,000 د یې ځان سره کښېږدي بس ټوله دا رقم د غلا سیسټم دی که چیرې غواړې په میټافورس ګټه وکړې باید نور خلک وښکوې تا ته مشر لاډو د خپله جیبه یې ورکړي نه درکوي تا ته میټافورس نه درکړي تا ته افلاین نه درکړي تا ته هېڅوک پیسې نه درکړي که غواړې چې پیسې وګټې په میټافورس کې باید اول له وره ته خلک راولي اول $70 جمع کړه که غواړې چې $10 وګټې 6 نور خلک خطا بسه دا خو اسانه کار دی فیسبوک کې پوسټ وکړه 6 خلک خطا بسه $10,000 جن واخله موږ به د درو نفر پیسې ته درکړو دا $10 ته به راوه دا ما ګټه وکړل نو بیا هم حیران زه دې ته یم چې خلک څنګه پانګونه په دې کې کوي بیا هم خلک ورسره روان دي اصلا څوک چې نیټورک مارکیټینګ دې ته کوي هغه خو ګټه کوي څوک چې افلاین دی هغه خو ګټه کوي په خپله مشټر لاډو ګټه کوي تاوان و دغه 6 نفر ته رسېږي چې ورته راځي دې ته چې رسېږي دې ته هېڅ شی په بدله کې نه رسېږي کله چې ته میټافورس ته راسې تا ته په بدله کې ستا د $10 یا د $15 په بدله کې تا ته هېڅ شی نه ملاویږي مثال کمپنۍ زما ده زه تا ته چم درښایم چې که غواړې پیسې وګټې نو عجبه ښه لار مې پیدا کړې دی 6 نفر $10,000 واخه باره به موږ ته 3 په تقسیم کړو ستا پلان زه او ته موږ ته 3 په تقسیم کړو تا ته به د 3 کسانو پیسې درکړو ستا پلان ته به د 2 کسانو پیسې ورکړو زه پروا نه لري زه به د 1 کس پیسې واخلم د 6 نفر څخه پیسې راوړم موږ په واپس خپل تقسیم کړو بل هېڅ نشته که چیرې یو څوک نیوکه لري زما پر دې خبره باندې کولی شي په کمنټ کې ولیکي پر دې باندې کومه نیوکه لري د هغه رقم که سیسټم نه دی د میټافورس ووایاست $70 راوړه 10 ته واخه 20 افلاین نو خلاص به زه واخلم بس دا رقم دی د خلکو څخه پیسې راواخلو موږ یې په تقسیم کړو د خلکو څخه پیسې راواخلو موږ یې په تقسیم کړو نه پر دا پیسو باندې زه ته ګټه در کوم نه یو تولید خرڅېږي هېڅ شی نشته 80 راوړه 10 ته یوسه 20 دی 10 ماته راپاسي بس خالي د خلکو څخه پیسې راخلي بېرته په واپس کړل تقسیمي دا غلا نه ده دا پیسې حرامې نه دي دا رقم څه کېږي ته ستا د 6 انډوالان څخه پیسې راواخله $15 جنه واخله $10 شوه $10 ته لاډو ته جمع کړه لاډو په هغه کې تا ته $15 د انعام په توګه درکړي 10 به وستا و افلاین ته ورکړي د 2 نفر د یو نفر خپل ځان سره کښېږدي بس خالي دا رقم سیسټم دی د 6 هغه کسانو پیسې چې تا جن واخیستل تا ترلاسه کړې تا خپل ټیم ته راوستل د هغه دستي د درو په منځ کې تقسیمېږي پیسې نو در دې خوښه دی چې افلاین کس د مشټر لاډو دپاره کار مه کوو فیسبوک کې پوسټ وکړه ورته وایه چې زما انډوالانو ما ته $10 راکړي 6 نفر څخه $10 واخله دا $80 $80 ټول د ځان سره کښېږده یو وار پیم مشټر لاډو تر کوه مې دغه بل بلګې تر کوه دا ستا افلاین ته $80 یې د 6 انډوالان څخه واخیست د ځان سره کښېږده چې ستا انډوال بیا تا ته میسج راوکړي چې تا خو زما څخه پیسې واخیستلې $10 یې زما څخه واخیستل نو اوس زه څنګه پیسې وګټم ته به هغه ته میسج وکړه وتې د 6 نور څخه واخله دا یې ستا ګټه هغه به وایي چې هو شاباش دا یې څنګه ښه لاره وشول زه به اوس د 6 نور کسانو څخه $10 واخلم $80 هغه وایي ما تا ته $10 درکړل تا ما ته لار راوښول چې د 6 نور څخه پیسې واخله ما د 6 نور څخه پیسې واخیستې دا زما ګټه شو دا اوس ګټه ده د خلکو څخه پیسې واخلې دا اوس ګټه ده د دې پیسو په بدله کې ته نه ګټه پر ورکوې هېڅ بل رقم کاروبار نشته ښایي د خلکو څخه پیسې واخله د ځان سره کښېږده د خلکو څخه پیسې واخله ته اپلاین او مشټر لاډو ته یې ورکړه دا رقم سیسټم دی دا که په اسلام کې روا دی خو تاسو ووایاست اسلام کې دا کار روا دی ګس په یوه مذهب کې په انسانیت کې په هېڅ په یو شي کې دا کار روا دی 6 نفر څخه پیسې واخله په واپس کې خپل تقسیم کړه 6 نفر څخه پیسې واخله خپل تقسیم کړه او بل د مشټر لاډو په اړه یو څو خبرې واورئ مشټر لاډو چې دی دا 8 پروجیکټ دی اول پروجیکټ د هغې فورسیج و فورسیج تر 2 کاله زیات وچلېدی دی تر $300 میلیونه زیات د خلکو د پساو کړله د امریکا سکیورټي اینډ ایکسچینج کمیشنز سیک له لورې پر ده باندې یو کیس پیل شوی دی او د سره 11 نفر دي چې دوی د فورسیج په نامه یو لانګیسټ پونزي سکیم اون د بلاک چین فورسیج په نامه دا دوی چلولی پر دوی دغه کیس دی د غلا کیس دی نو په هغه وخت چې کله د فورسیج وروسته چې 15 نور پروجیکټونه د ټرای کړل پر ټرون بلاک چین باندې په بي ان بي بلاک چین باندې خو هغه نو سمارټ کانټریکټ نه دي او د ایتریم فیس لوړ اوس ایتریم 2.0 راووتی د ایتریم فیس ګیس فیس راکښته سو دوی بیرته په نوې نامه میټافورس په نامه باندې ایتریم 2.0 ته د سمارټ کانټریکټ په زور باندې راواوښتل یو نوی پروجیکټ خلاص کی او خلک پانګونه کوي تر اګست میاشتې پورې په دغه میټافورس کې $40 میلیونه څخه زیات پانګونه شوې وه دغه څه پانګونه ده دغه $40 میلیونه چې د خلکو سره اخیستل شوي دي د دې پر سر 1% پراپیټ 1% پراپیټ په ټوله کال کې هم هېڅ چاته نه ورکوي $40 میلیونه په دغه درو کسانو کې تقسیم کړو
سټلاډو ته ولاړل، افلاین ته ولاړل او دغه په خپل چې چا مارکیټینګ کړي دې ته ولاړل. دې کې د 1 روپۍ نه شی رانیول سوي دي، نه مځکې رانیول سوي دي، نه نور تولیدات پروډکټس رانیول سوي دي، هېڅ شی نه خرڅ سوي دي، نه رانیول سوي دي، نه په کرپټو کې لګېدلي، نه په فورکس کې لګېدلي، نه په سټاک مارکیټ کې لګېدلي دي. بس خالي د دې درو ترمنځ تقسیم شوي. میټافورس دغه رقم دی، که د دې څه یوه ذره بدل دی هم تاسو ویلی شئ. هر یو نیوکې حق لري که چیرې زه غلط غږېږم. میټافورس کې که چیرې غواړې پیسې وګټې نو د هغه دپاره ته باید لکه په څو واره چې وویل $100 ګټل غواړې $200 ورته راوړې. او حیرانتیا خبره دا ده چې خلک بیا هم خوشحاله دي، خلک بیا هم پوښتنه کوي چې شکر الحمدلله $50 مې وګټله، $100 مې وګټله، $200 مې وګټله، $10 مې وګټله، پر دې باندې شکر کاږي. یعنې دوی انډایرکټلی دا وایي چې شکر الحمدلله ما $100 د خپلو خلکو د راواخیستل و میسټر لاډو ته مې ورکړل، دغه بدله کې میسټر لاډو څه وکړل، ما ته $50 راکړل، پر دې باندې شکر کاږي. یعنې دوی پر غلا باندې شکر کاږي. ول دی ووایه شکر چې په غلا کې کامیابه شوم، شکر چې په غلا کې ما ته په سلو کې بېرته 50 میسټر لاډو راکړل، دوکه یې نه راسره وکړل. دا خو یقینا غلا ده، دا پیسې حرامې دي، دا په اسلام کې نه دی روا. نو فکر کوم تاسو باید د دې شانس تیر شي، دا یقینا غلا ده. او بل خبر دا ده چې میټافورس ډېر ژر شاید د فورس کوین په نامه یو کرنسي جوړوي. کرنسي جوړول هېڅ غټه خبره نه ده، په 5 منټه کې جوړېږي، $10 خرچه نه کوي. دې ته په اصطلاح باندې شیټ کوینز وایي چې هېڅ اسانه جوړېږي، کرنسي د ټوکن دي. نو په 5 منټ کې چې دی په کوډینګ باندې جوړ کړي، یو بټن وباره 0.000 هر څومره صفرونه جوړ کړي، که 1000 میلیون جوړوي، که 10,000 میلیون جوړوي، که 1 کروڑ میلیونه جوړوي، هر څومره کرنسیان جوړولی شي لکه شپ چې ده. نو هر څومره کرنسیان ته جوړولی شي، دا بیا خلکو ته دی دغه ورکوي. اوس تا ته پیسې درکړي، تا ته خو $15 درکړي، بیا د $50 په ارزښت باندې دغه ټوکن درکړي. چې دا ټوکن به کرار د وخت په تېرېدو سره خپله بیه له لاسه ورکوي. یعنې ښه نورې غلا ته نیت دی. که چیرې اوس د دې خبرو وروسته هم بیا هم یو څوک پانګونه غواړي چې په میټافورس کې وکړي، زه مو نه راګرځوم، ورسې خپله میټافورس کې پانګونه وکړي. خو یوه خبره یاد ولرئ، ته چې کله میټافورس ته راځې د ګټې په نیت راځې، ګټه یې دا رقم کېږي، 6 به راولې، د 6 پیسې تا درکوي، بس بله کوم ګټه نشي کولی. یعنې 6 خلک به خطا باسې، د 6 خلکو پیسو کې د 2 د تا درکوي، د 2 د ستا پلان ترکوي، یو میسټر لاډو اخلي، بل هېڅ شی نشته. میټافورس ډېر ساده دی، بس د هغه دی 200 روپۍ راواخله، 100 روپۍ تا ته کې درکوي، 10,000 ورغلا که 15,000 تا ته کې درکوي. که دغه رقم ستا بیا هم خوښ د حرامې پیسې دي، که دا حرامې پیسې ګټل بیا هم ستا خوښ نو کولی شې ته په میټافورس کې پانګونه وکړې، هېڅوک تا نه ګرځي، ورسې خپله پانګونه دې وکړه. نو او د دې او د اومیګا پرو ترمنځ به زه یو فرق تر وښیم. اومیګا پرو کې چې ته کله $10 جمع کړې، د $10 په سر باندې د دوی په وینا تا ته فورکس ټریډینګ ستا په $10 درکوي، برای په ګټه تور سره شریک یې، یعنې 10 12 15% هر 100% چې د میاشتو هغه ګټه ته درکوي. او که چیرې هغه د پیسې د سروش په هغو باندې هم کاروبار کوي، ګټه پر درکوي. یعنې کال بعد ته کولی شې په $10 باندې $10 نور وګټې. خو په میټاپاور کې که چیرې ته په $10 باندې غواړې چې نور $10 وګټې، هغه دپاره به ته $2,000 نور راوړې، $2,000 به ته ورته راوړې، په هغې $10 تا درکوي. دا ته باره خوشحاله چې ما وګټلې، تا نه دي ګټلي، تا خلک خطا ایستله، تا خلکو ته دوکه ورکړل، د $2,000 ده، په میسټر لاډو ته دې پیسې ورکړل، هغه تا ته په دغه غلا کې تا ته بېرته $10 درکړه، او ته اوس خوشحاله یې په دې باندې. په دې کې د خوشحالۍ کوم ځای دی؟ تاسو کله پوسټ کوئ، یعنې تاسو چې کله پوسټ کوئ چې ما دونه پیسې وګټئ، ما $50 وګټل، نو آیا تاسو د خپل ضمیر دا نه وایي چې ما څه وکړل، څنګه ما $50 وګټل؟ ما خو خلک خطا ایستله، $100 پانګونه مې په وکړل، باره په هغه کې ما ته 50 راکړل، نیم هلته ولاړه، نیم هلته ولاړه دی. ګس پیسې پاته کېږي، تی په خپل ووایاست، دا پیسې د کوم خوا جوړېږي، دا نوې پیسې چې ته ګټې دا خو USDT یا BUSD یا ډای کوین خو دی په خپله نه منټي، نه دی د هغه مدیر دی، دا ته د کوم خوا درکوي دی دا پیسې، خو د هغه خلکو پیسې یې درکوي، دا دی په یو کاروبار ګټې ونیسي. راویښایاست دی په کوم کاروبار کې پانګونه کوي، دی په فورکس پانګونه کوي، دی په کرپټو کې پانګونه کوي، که په سټاک مارکیټ کې پانګونه کوي، دی چیرې پانګونه کوي، دا پیسې دی ته د کوم خوا درګټي، خو د هغه د خلکو پیسې ته درکوي، په خپل یې هم اخیستا پلان ته هم ورکوي. سیسټم یې بالکل دا رقم دی. هیله لرم چې ته په دې سیسټم سر خلاص شوی د میټافورس، که د دې وروسته بیا هم په میټافورس کې پانګونه کوئ نو ویې کوي، خپلې پیسې مو دي، زما پیسې خو دې نه راسختې، خو که چیرې سر خلاصوئ نو سر خلاصېدو لپاره همدا ویډیو ده. که غواړې په میټافورس کې پیسې وګټې، د هغه دپاره ته باید تر هغه ډېرې پیسې میټافورس ته راوړې، خلک باید خطا باسي. که چیرې ستا هدف دی چې په نن ورځ کې زه باید $10 د میټافورس وګټم، نو ستا هدف باید دا وي
زه باید په نن ورځ کې 6 نفره خطا باسم $50 میټاپورس ته ورکړم بیا 10 ماته کې راکړي بله هېڅ لار نشته. مسټر لاډو د جیبه یې ورپې نه درکوي. ستا په هره غلا کې مسټر لاډو شریک دی. مسټر لاډو ته څونه سایکلونه به د ورځې پوره کېږي په زرهاو لکه ما چې وویل 240 میلیونه څخه زیات ډالر د اګست میاشت پورې په میټاپورس کې جمع شوي په دې ټولو کې مسټر لاډو ورته ناست دی بالا دی په شریک دی. د غلا څوک کوي غلا ته کوي ګټه یې چا ته ځي مسټر لاډو ته ځي تا ته هم نیمه ګټه درځي نو هغه نیمه ګټه پرېږدي. هیله کوم بله لار به در وښیم د خلکو څه پیسې واخلي د ځان سره کښېږدوئ. یقینا هېڅوک به تا ته هېڅ نه وایي. $50 د 6 نفر څه وخت د ځان سره کښېږدو. مسټر لاډو ته یې مور کړو ستا افلاین ته یې مور کړو. که هر چا ته د میسج راوکړي چې ما تا ته $10 درکړل و زه څه چم وکړم هغه ته یوازې په جواب کې ووایه د 6 نور نفرو څه یې واخله هغه یې ستا. میټاپورس همدا رقم کار کوي. که بیا هم د دې وروسته ته په میټاپورس کې پانګونه کوئ ویې کوي. که د دې وروسته بیا هم ته میټاپورس ته نیټورک مارکیټینګ کوئ ویې کوي. خو پیسې او سیسټم یې ټول حرام دی او د غلا دی. دا حقیقت دی. که چیرې یوه خبره هم د دې څه غلطه ده یا داسې نه دی میټاپورس بیا ته نیوکې حق لري. تی کولی شي کمنټ وکړي تی کولی شي پوسټ وکړي تی هر څه کولی شي د نیوکې حق لري. که چیرې میټاپورس دا رقم نه دی پیسې دې راځي هغه دې موږ 3 تقسیموو پیسې دې راځي هغه دې موږ 3 تقسیموو دا میټاپورس دی.